په لومړي ځل له 15 اونیو تکتیکي زده کړو وروسته د کمانډو ځواکونو د ځانګړو عملیاتو برخه کې 83 سرتیري فارغ شول چې شپږ یې ښځینه دي. مسؤلین وایي ټوله روزنه له بهرنیو ځواکونو پرته دوی ورکړې او له هیواد څخه د ساتنې لپاره یې چمتو کړي دي. بعد از گذشت 18 سال اولین بار است که دوره تعلیمات قطعه خاص مشترک افغان مستقلانه مطابق به استانداردهای جهانی تعلیمات پرمشقت و طاقت فرسا را توسط خود افغانها پلان و اجرا گردید. دلته د کمانډو ځواکونو ځینې هغه تکتیکونه هم اجرا کړل چې څنګه کولی شي له الوتکې راښکته او بیا د موټر په وسیله د هدف ځای ته ځان ورسوي. دې ځای کې بیا داخل ته ننوځي چې څنګه کولی شي په سرپټو او بندو ساحو کې خپل هدف په نښه او له منځه یوسي. مسؤلین وایي باور لري چې ورسپارل شوې دندې په سمه توګه اجرا کړي او په خبره یې هغه وسوال به له منځه یوسي چې د نورو لپاره جګړه کوي. سر از امی لحظه به بعد اینا حاضر به اجرای وظایف محاربوی هستند. تماما فنون نظامی را به شکل درست آموختند و با خاطر دفاع از این میهن حاضر و آماده هستند. قماندانی قطع خاص مشترک متشکل از نخبه‌ترین جوانان اردوی ملی افغانستان، پلیس ملی و امنیت ملی افغانستان می باشد که به عنوان سابقه دارترین و مجربترین قطع خاص عملیات شبانه با اجرای اضافه تر از 9000 عملیات خاص شبانه در تمامی مناطق ناامن کشور که سنگ و چوبش با نامآوری های پرسنل با شهامت این قطعه آشنا هستند بزرگترین صدمه را بر پیکر دشمن وارد نموده است. که څه هم په ښکاره په اوس وخت کې افغانستان کې د سولې لپاره زمینه برابره شوې، خو همدا ځواکونه دي چې د افغانستان لپاره د ملا د تیر حیثیت لري او له دې خاورې به ساتنه کوي. دوی او دې ته ورته نور ځواکونه دي چې په هر شیبو کې او په هر ډول حالاتو کې د افغانستان څخه د ساتنې لپاره چمتو دي. محمد کمال افغان، شمشاد تلویزیون، کابل.